یو کس دی د هغه د ښځې د نیا پیس کړي یو کاله پورې او هغه نیا یې څه ده بوډۍ ده او خاوند یې د ډېر وخت نه مړ دی دا نکاح صحیح ده که نه الجواب لږ ساعت مخکې ما تاسو ته دا وویې چې دا مسله د قرآن نه او د حدیث نه ثابته ده چې یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب قرآن او حدیث نه دا مسله ثابته ده چې په رضاعت سره هغه رشتې حرامیږي کمې چې په نسب سره حرامېږي دا مسله قرآن کې مشته قرآن کې دغه دي که نه وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من رضاع او حدیث کې ده نو څومره محرمات چې دغه دي کې دننه هغه دننه په دې کې دننه راشي یا هغه محارم څومره چې محارم دي هغه ټول په دې کې دننه راځي څومره چې محارم دي هغه ټول په دې کې دننه راځي لکه مور رضاعي مور دا پتا حرامه ده رضاعي لور پتا باندې حرامه ده رضاعي خور پتا باندې حرامه ده رضاعي رویره پتا باندې حرامه ده رضاعي خورزه پتا حرامه ده رضاعي ترور پتا حرامه ده رضاعي خاله پتا باندې حرامه ده اوس رجوع دې مسئلې دا یو سړی دی چې د ښځې د نیا پیس کړي دي د مور د طرف نه څومره یې کړي یو کال او حدیث کې څو پیرې راغلي 15 پیرې چې 15 پیرې وسکي په 2 کاله کې دننه یا د 15 نه زیات نو دلته حرمت ثابت شو او دلته خو یو کال ورکړي نو چې یو کال یې پیس کړي د دې زنانه نو د دې زنانه څه شو زوی شو د دې زنانه د دې ښځې د چا نه چې سکري د هغې زوی شو نو چې د هغې زوی شو نو دا کومه جنۍ چې دو سره واده کړی د هغې څه شو د هغې ماما شو که نه که نه نه شو ماما شو مسله اوس څه ده بله بوډۍ ده او خاوند یې ډېر وخت نه مړ دی یاده کوي دا خبره د بله فایده یاده کوي هغه پی چې زنانه کې راشي او وري کې د ماشوم له او خاوند یې مړي د دې پیو سره حرمت ثابتېږي بلکې بعض علماو له دا ویل او دا تحقیقي کول دی که بلکل څوک ورسره میلاو شوي نه او پی پکې رالو او وري کړو نو د دې سره حرمت ثابتېږي څه اشکال شته دلته څه اشکال شته چې سره اشکال دا دی او چې خاوند یې مړ شوی ډېر وخت نه دا هم اشکال دی یاده کوي دا خبره قانون دا دی چې خاوند یې مړ دی د ډېر وخت نه یا واده شوي نه ده واده شوي نه دا مسله دې سیټ ته کړي دا ما تاسو ته چې لکه بعض علماو دا تحقیق موږ دلته خبره د هغه زنانه کوو چې خاوند یې مړ دی او ښځه څه ده بوډۍ ده عام دا دی چې نه راځي داسې زنانه پی خو راتلی شي دا له څه د لاسه راځي دا لازم نه دی چې دا پی دې د لاسه راځي چې خاوند ورسره ملاقات کوي دا کله د بیمارۍ د لاسه هم راځي کله د زنانه بعض داسې بیماریانې په دې راشي چې په دې څه راشي پی راشي دغه پی چې هر ماشوم وسکن او 2 کالو کې دننه او 15 پیرې 15 نه زیات نو نسب څه شو نسب د رضاعت ته لاسه ثابت شو اوس یې پوه شو دا کیدی شي او شوي دي دا ناممکنه نه ده خو داسې دی چې عموما نه کیږي خو کیدی شي ناممکنه نه ده مشره ښځې او خاوند یې مړي یا خاوند یې کله کله د هغې دغه شان پی راشي د بدن د مسلې د لاسه یا اسې او دا پی ماشوم وسکل که لږ یو که ډېر خو چې 15 پیرې 2 کالو کې دننه ماشوم نو دې سره حرمت ثابتېږي نو مسله څه شوه د دې سړي دپاره دا ښځه
حرامه ده. ولې حرامه ده؟ ځکه چې دی خورزه کېږي. بارک الله فیکم.